د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي دوی له مطالعې سره ځانګړې مینه لري. زیاتوي چې په ورځني ډول تر 4-5 ساعتونو پورې مطالعه کوي او له اړونده مسؤلینو غواړي چې په دې ولایت کې په زیاته کچه کتابتونونه جوړ کړي. عزیز الله د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی دی، وایي نو موږ چې دا باید مطالعه وکړو، خپل ورځني ژوند کې له بېلابېلو سرچینو څخه باید موږ استفاده وکړو تر څو پورې معلومات ترلاسه کړو د ژوند په هره برخه کې، که هغه چې دا اقتصادي لحاظي، سیاسي، همداسې اجتماعي، نو په دې ټولو برخو کې موږ باید معلومات ترلاسه کړو. که څه هم موږ ډېر وخت لرو، خو بیا هم زه د ورځې تقریبا 4 ساعته یا 5 ساعته مطالعه کوم په ورځ کې. صفی الله هم د یاد ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی په مسؤلینو غږ کوي چې په دې ولایت کې زیات کتابتونونه جوړ کړي. د مطالعې شوق باید هر انسان ولري او زه خپل د دې ډیر شوق لرم او حد اقل انسان چې په ورځ کې 1 ساعت مطالعه وکړي دا انسان ته ډیره فایده رسوي او ډیره ګټه لري. او که چیرته دلته د یو خاص کتابتون یا شی شتون ولري نو زه باور یم چې ډیر خلک به ورته راسي او استفاده به ورنه وکړي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د مطالعې لپاره ښه زمینه برابره کړې او لا هم په دې هڅه کې دي چې د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې په هر ډول کتابونو بډایه کتابتونونه جوړ کړي. دغه ریاست د اطلاعاتو امیر حاجي نجیب الله فکرمن ملي رادیو ته په خبرو کې داسې وویل: د موږ هڅه خو تل همدا ده چې د خلکو دپاره د هغوی د شوق او علاقې مطابق کتابونه برابر کړو. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نظر تیرو وختونو ته که وګورو، په اوس وخت خصوصا په 2-3 کلونو کې د کتابتون دپاره ډیر زیات کار شوی ده. تقریبا موږ زیات کتابونه خپل هم خریداري کړل، که په دینی برخه کې وو، که په ساینسي برخه کې وو، که په ټولنیزو علومو کې وو. موږ اوس پراخه کتابونه لرو، خلک راځي، علاقه لري. ورته وخت کې د ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند فرهنګ او ګرځندوی امیر شفیق الله فضلي وایي چې د مطالعې لپاره ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړی او ترڅنګ په مرکز کې د شته کتابتون چې پکې 2000 ټوکې کتابونه لري زیات شمیر کسان د مطالعې لپاره ورځي. نو موږ هم د اعلان له طریق نه، هم د جریدې له طریق نه عامه پوهاوی کړی ده. په ولسوالیو کې هم سږکال ټول ولسوالیو ته سفر درلوده چې ځوانانو سره غونډې درلودې. په غونډو کې هم ځوانان هڅولي دي، عامه پوهاوی هم ورکړی د مطالعې په برخه کې. نو موږ خپل هڅې کړې دي او هڅې ان شاء الله دوام لري. مسؤلین زیاتوي چې د مطالعې د دودولو په موخه هر کال نندارتون ترسره کوي او پکې بېلابېل ډوله کتابونه نندارې ته وړاندې کوي.